سلامونه ملګرو، امید چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي او ډېرې ضروري موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. امید دی چې تېرې شوي ټولې ویډیوګانې تاسو کتلي او څه ناڅه نوي مو ترې اورېدلي او زده کړي مو وي. بل د موضوع نه مخکې زه پرې خبرې وکړم، یو بله خبره مې تاسو سره غوښتل چې شریکه کړم او هغه دا دی لکه څنګه چې تاسو نه مخکې ما یو وړوکي ویډیو کلیپ کې دا غوښتنه کړې وه چې تاسو د نه بعد ما له په یو ځای کې کمنټونه کوئ، یو ځای کې رانه خپل سوالونه کوئ. یو ځای نه مراد څوک ما نه فیسبوک کې کمنټونو کې پوښتنه وکړي، څوک میسیجونه راولېږي، څوک یې په ټیک ټاک وکړي، څوک یې په انسټاګرام وکړي. نو بیا هغه ستاسو هغه پوښتنې ګډې وډې شي او بعضې سوشل اکاونټونو ته زه ډېر وخت بعد ځم. نو ښه خبره دا ده چې زه یوټیوب چینل هر وخت کې ګورم. نو تاسو زما یوټیوب چینل نقیب شارق په کمنټونو برخه کې هر وخت کې تاسو ما ته هلته خپله پوښتنه پرېږدئ، خپل سوال پرېږدئ، نو زه به تاسو ته په وخت جواب درکوم. نو راځم ملګرو اوس اصلي موضوع ته. اصلي موضوع چې کوم د هغه د سوسیال کور ته یا دولتي کور ته تاسو ډومان څنګه کولی شئ. لکه څرنګه چې ډېرو ملګرو ما ته دې موضوع دپاره پوښتنه کړې وه او غوښتنه یې کړې وه، میسیجونه کړي چې زه په دې باندې یو ویډیو جوړه کړم. بل دلته ما ډېر افغانان ولید چې غلط معلومات خپروي. که سوسیال یا دولتي کور ته تاسو ډومان کول غواړئ، هغې ډېره اسانه طریقه ده. تاسو یې د سوسیال په طریقه هم کولی شئ، تاسو یې د میغي په طریقه هم کولی شئ. تاسو خپله آنلاین فورما ډاونلوډ کړئ او هغه ټاکه کړئ، بیا یې میغي ته هم وړلی شئ. سوسیال په طریقه یې تاسو څنګه وکئ؟ که تاسو سوسیال ته ورشئ، سوسیال لرئ، هلته ورځئ او هغه درته هغه ستاسو چې کومه د ډومان کولو لپاره فورمه یې هغه درته ډکوي او هغې نه بعد هغه میغي ته خپله لیږي. نو دې نه بهتره خبره دا ده چې تاسو خپله راسن میغي ته لاړ شئ. کم میغي ته اوس تاسو لاړ شئ؟ سوال دا هم دی، مثال ستاسو ادرس دی په 18 پاریس کې، تاسو د 18 پاریس میغي پیدا کوئ او هلته ورشئ او خپل ادرس ځان سره خپله ریسپي ځان سره اوسئ. نو تاسو به هلته تاسو ته به فورمه درکړي او فورمه به تاسو ډکه کوئ او فورمه هم چې ډکه کړل هغه به بیرته بیا میغي ته راوړئ، نو هغه به تاسو هلته جمع کړي. دغه طریقه د سوسیال د طریقې نه لږ تیزتره راځي، ستاسو پروسه لږ زر راځي. بله دا ده که تاسو چیرته مثال پوهیږئ، تاسو دغه فورمه د کمپیوټر نه هم د انټرنیټ نه هم ډاونلوډ کولی شئ، بیا یې کور کې ډکه کوئ او بیا یې راسن میغي ته ورکړئ. نو دغه طریقه باندې تاسو ډومان کولی شئ. که چیرې احیانا تاسو په دې فورمه ډکول باندې نه پوهیږئ، نو زما راتلونکي ویډیو زه په دې باندې یو ویډیو جوړوم چې د دې فورمه څنګه ډکېږي. نو هغه به زه تاسو لپاره عملا ډکه کړم، هغه ډېره اسانه ده. نو هغه به زه تاسو لپاره ډکه کړم، طریقه به درته وښیم، ویډیو به جوړه کړم، نو بیا تاسو خپله فورمه ډکه کړئ او کور لپاره ډومان وکړئ. خو اسانه دا ده چې مثال ستاسو ادرس اول تاسو دا معلوم کړئ ستاسو ادرس کوم پاریس کې. مثال 12 پاریس کې، تاسو 12 پاریس میغي ته پیدا کړئ، نو هغه میغي ته به تاسو سیده ورځئ او هلته به ډومان کوئ. اوس ډېر خلک ځي خپل سوسیال ته، هغه اول خو هغه رندیو چې کوم دغه ډېر وخت لري چې رندیو ورکړي سوسیال، بیا چې رندیو ورکړي هغه نه بیا فورمه ډکوي او فورمه چې ډکه کړي هغه بیا خپله سوسیال هغه میغي ته لیږي او هغې نه پس هغه پروسه شروع کېږي. نو اسانتر او تیزتر پروسه دا ده چې تاسو خپله راسن میغي ته لاړ شئ او میغي کې ډومان وکړئ او هلته هغه فورمه هغه ډکه کوي او هغه بیا هغو سره بیرته جمع کوي. د فورمې سره سره به تاسو خپله ریسیپي هم جمع کوئ، خپل د کف تستاسین به هم جمع کوئ، تاسو به خپل دغه اشوغانس چې کوم دی هغه به هم تاسو جمع کوئ. صحیح دی، دا درې ونه تاسو ضرورت دی چې دا تاسو ځان سره اوسئ هلته چې کله ډومان کوئ او دا به د خپلې فورمې سره جمع کوئ. ملګرو بیا مخکې مې هم درته یادونه وکړه که چیرې تاسو بیا نه پوهیږئ، نو زه به انشاءالله په دې باندې راتلونکي یو ویډیو جوړه کړم، د فورمې مکمل ډکولو طریقه به درته وښیم او هغې نه بعد به تاسو خپله فورمه خپله هم ډکولی شئ او راسن یې میغي ته وړلی شئ او هلته تاسو خپل هغه د کور د ډومان کولو پروسه شروع کولی شئ. نو دا ډېره اسانه او واضحه طریقه ده. خو د سوسیال نه دغه خپله که تاسو قدم واخلئ، خپلې راسن پروسه وکړئ او پروسه شروع کړئ او خپله میغي ته لاړ شئ، نو دا به اسانتره او تیزتره طریقه هم دا ده. بیا هم که ملګرو ستاسو څه سوال وي، نو ما ته دلته په یوټیوب چینل کې د کمنټ برخه کې تاسو کمنټ کولی شئ، زه به هغې مطابق تاسو ته بیا ویډیو جوړه کړم، ستاسو د غوښتنو ستاسو چې کوم پوښتنې دي هغې به جوابونه درکړم. نو مننه ملګرو، دا موضوع نننۍ موضوع بل څه خبره نه ده پاتې. امید ده چې تاسو څه ناڅه په دې نه نوي اورېدلي، نوي مو زده کړي. تر بلې ویډیو پورې مو ښه وخت په مخه مو ښه.